السلام علیکم. زه یم بختالله منقاد. تاسو ګورئ افغان ټیکنیکل چینل. هیله لرم چې ښه به یې او د ژوند هره شېبه به ښه تېرېږي. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم د یو اپلیکیشن په اړه چې که چېرته ستاسو د موبایل د والیم بټنونه او لاندې بک بټن، هوم بټن، ریسنټ بټن خراب شوي وي، نو دې ته به اړتیا پیدا نه شي چې تاسو بازار ته یوسئ او 200-300 روپۍ په کې ورکړئ، بلکې تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ او د هغه څخه به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او د هغه په واسطه به تاسو دغه ستونزه حل کړئ. نو تاسو به په اول سر کې پلی سټور ته لاړ شئ او په پلی سټور کې به ولیکئ اسسټیو والیم بټن. نو په دې کې یو څو نور هم دي. دا اسسټیو ټچ فور انډرایډ، نو دغه به چې سرچ کوم نو دا به تاسو انسټال کړئ. ما انسټال کړی او په اوپن باندې به کلیک وکړئ. اول سر کې دا رقم ته انټرفیس راځي، لږ به انتظار ورته وکړئ. د هغه نه وروسته په آین ناو باندې به کلیک کړئ. د دې کې نور سیټینګونه هم دي، خو بلکې اول به دلته مخته لاړ شو، دلته به د علامه ووهئ او دغه علامه چې راغله ملګرو تاسو ته معلومیږي سکرین باندې، نو په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته یو څو نور اپشنونه تاسو ته درکړم. دې کې نو په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته مثال یو څو اپشنونه شته چې یو پکې والیم ده، یو پکې والیم آف ده، بل والیم ډاون ده، فلش ده، ویبریټ ده، لوکیشن ده، بلوټوث ده، لاک سکریشن ده او وای فای ده. نو په دې والیم آف باندې مې کلیک وکړ، دلته به په دې اسسټیو ټچ دې ته به الاو، یعنی دې ته به اجازه ورکړئ او دا به فعاله کړئ دا اپشن، او بیرته به شاته راسئ او په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. والیم آف بټن مې چې وایي دغه د والیم بټن راواخته او د والیم ټیټول، دې باندې والیم ټیټېږي او په دې باندې ټیټېږي. پاتې شول کوز بټنونه چې بک بټن ده، ریسنټ بټن ده او هوم بټن ده. نو دې ته به تاسو په دې اپلیکیشن ته سیټینګ ته راسئ. په دې اپلیکیشن باندې مې کلیک وکړ، انتظار به ورته وکړئ. کله چې په اپلیکیشن را خلاص کړو نو دلته لیکلي دي کسټماین مینیو. په دې کسټماین مینیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته مثال تاسو ته اپشنونه درکړي چې تاسو څه شی غواړئ چې دلته یې راولئ. په دې اول جمع خانه باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ډېر اپشنونه درکړي دي ملګرو، بیخي زیات. نو هوم بټن دا اول سر کې، ریسنټ بټن، بک بټن، سکرین ریکارډینګ، سکرین شاټ، پاور. د پاور چې لیکلی دا د ګل کولو چلندولو بټن ده، خو یوه خبره دا ده چې دا بټن که چېرته موبایل ګل که بیا چلندېږي نه، ځکه چې موبایل سکرین هلته مثال که د تاسې د موبایل پاور بټن خراب شوی وي نو که په دې بټن مو ګل که بیا چلندول نه شئ، خو دا نور بټنونه بیا کار کولی شي. نوټیفیکیشن ایریا دا، لاک د سیټینګ د فیوریټ د لوکیشن د وای فای ایروپلین او داسې نور تاسو ته خپله معلومیږي چې بیا ویډیو اوږدېږي ملګرو. نو دلته موږ مطلب دا ده چې یو پکې هم بټن اضافه کوي او یو پکې بک بټن اضافه کوي او یو په دې کې ریسنټ بټن اضافه کوي. نور هم خو تیار پکې هم ملګرو دلته تیار دی چې دغه اخري خانه کې مو چې هر یو خوښ وي هغه به پکې اضافه کوي. مثال زه پکې سکرین شاټ اضافه کوم. صحیح شوه؟ دغه د بس اوسه اوس تاسې په هغه باندې کلیک وکړه، په دې علامه باندې. اوس دلته تاسو ته مثال بټن راځي، همدغه بټن وي. که چېرته مثال تاسو لاړلی دلته سیټینګ کې مو کار وکړو، یو جي کې مو کار وکړو، بیرته شاته وتلی، نو که چېرته دا بټن کار نه کوو، دلته یو څو نور جان داسې چې هغلته دا علامه هم نه وي ورکړې، خو بیا به دلته دا بټن باندې ووایي، بیرته بک باندې به کلیک وکړئ، بیرته بک باندې راسئ. دلته په اسسټیو دغه په اول سر کې همدغه سرویس غواړي، بیا وروسته نه غواړي. دلته په دې باندې کلیک وکړئ، بیرته به یې بک کوي. وینې ملګرو شاته راځي او له دې نه وروسته به په هم باندې کلیک وکړئ، خپل جي ته راغی. نو دا یې پکې ریسنټ بټن د هغه اپشنونه چې تاسو پکې کار کړی ده، نو دغه هم کار کوي. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان ټیکنیکل در سره سبسکرایب کړئ.